السلام علیکم. د یوټیوب او د فیسبوک پاڼه پټې ملغلرې ټولو ملګرو کتونکو ته اوریدونکو ته د خپل غزل ډالۍ کوم. غزل مطلب ده ډاکټر صاحب د هستې نازه بس معلوم شوی راته، د هستې نازه بس معلوم شوی راته او د نستې نیازه چې په نوم شوی راته، د هستې نازه بس معلوم شوی راته او د نستې نیازه چې په نوم شوی راته، او ژونده په کوم ګوټ پیر دې ودرولم، ګوټ پیر دې ودرولم د زهرو ګوټ د خاورو چون شوی راته. مننه. ژونده په کوم ګوټ پیر دې ودرولم د زهرو ګوټ د خاورو چون شوی راته، او چې نه د ځان او نه پردی دې کړم، چې نه د ځان او نه پردی دې کړم، داسې په کوم نسبت موسوم شوی راته، چې نه د ځان او نه پردی دې کړم، داسې په کوم نسبت موسوم شوی راته، او سخي جانانه انتظار کې ومه، سخي جانانه انتظار کې ومه، او زما چې وار راغله نو شوم شوی راته. مننه. سخي جانانه انتظار کې ومه، او زما چې وار راغله نو شوم شوی راته، او ښه ده چې مخکې رانه واړولو. ډاکټره ښه ده چې مخکې رانه واړولو، او ښه ده چې دومره خو معلوم شوی راته. مننه. او ما په یو پلاټ کې افسانه ګنډلې، ما په یو پلاټ کې افسانه ګنډلې، او ته پیچیده غوندې منظوم شوی راته. ما په یو پلاټ کې افسانه ګنډلې، او ته پیچیده غوندې منظوم شوی راته، او مقتدا سراج ستا هم عجیبه طبیعت دی، سراج ستا هم عجیبه طبیعت دی، څومره چې ستر شولې ماشوم شوی راته. سراج ستا هم عجیبه طبیعت دی، او چې څومره ستر شولې ماشوم شوی راته، او د هستې نازه بس معلوم شوی راته، او د نستې نیازه چې په نوم شوی راته.